بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مینوالو سلامونه، نیکی هیله احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو کو تاسو ته یاد وي یو څو ورځې مخکې ما پوسټ کړی چې یو معذور ملګری ته د یو ویلچیر ضرورت دی. هغه وینا ما ته د ملګری کړی او مقصود نه مې د ورتې رسیدونکي دی، خو ما دا په خپله نه ولیدلی. څه نوم دی د نظر وکیل د نوم دی. دا ما په خپله لیدلی م او نه ورسره ملو شوي. ما اوس راغلم ومې لیدو او یو ورور یې بل هم دا د زما تر څنګ ولاړ دی ښي لاس ته، چې دا هم په خپو باندې معذوره دی، او یو یې خور هم ده 2 کلنه چې هغه هم په خپو باندې معذوره ده. نو مقصود سره خبرې کوو. مقصود به دا خو چې دوی معذوره دي په کور کې داسې درې، د دوی د کور ګزران او وخت څنګه تېرېږي؟ نو بس دغه خو د دې دغه راته 2-3 میاشتې مخکې دغه کړی و، خو د سیاسي دغه ته موږ ډېر دغه وکړو، خو دوی څه په مخه وانه وړی دی چې موږ تاسو ته چې کم دی نه اخري دغه وکړو چې لکه دوی له د ویلچیر بندوبست وکړي. نور د دوی د دوایانو دغه چې کم دی نه ضرورت وي که نه، او هغه چې کم دی نو لکه نه برابرېږي. د کور خرچ خوراک خو دوایانې خو بیا هم لا یو طرف ته که، خو دغه خو د روزمره سیز دی. دغه وخت څنګه تېرېږي د خوراک د خروسکو؟ د دوی د کشر ورور چې دی دا ستاسو تر څنګ چې ولاړ دی، دی چې کم دی نو دلته په د پرایویټ سکول کې و، چوکیداري به یې کوله، خو اوس د سکولونو دغه بیمارۍ د وجې چې کم دی نو لکه دغه سکولونه بند دي، نو د هغه هم چې کم دی نو لکه دغه چې کم دی نو اوس خراب دی. په دې معذورو خپو باندې دغه څوکیداري بس خپل دغه به یې کوه، همت به یې کوه. د هغې دغه خو اوس د بیمارۍ د وجې چې کم دی نو لکه دغه خراب دی، لکه مالي دغه هم چې کم دی نو د دوایانو ضرورت دی، اسپتال ته ډاکټر لتلو وړو راوړو ضرورت دی که نه. نو تاسو مننه کوم چې تاسو چې کم دی نو ولې د ویلچیر د بندوبست وکړو. په دې هم دی ډېر دغه شو، خو که مالي دغه چې کم دی نو داسې ازاراتي چې هغه د مالي دا کولی شي نو لکه دا زموږ دپاره چې کم دی نو لکه د فخر خبره به صحیح ده. مینوالو که تاسو نظر وکیل دي نو دغسې دغه خور یې هم هغسې ده، خو د هغې پردې د وجې مونږ د هغوی د کور ویډیو وانخېسته. بس دغه رونه دي او دا د دوی ګاونډي دي. نو مقصود ښه جانه پهچانه د ورتېر سړی دی، هر څوک یې پېژني. د هغه زمونږ سره ولاړ دی، د هغوی په وساطت مونږ دلته راغلو. د کور د پردې د وجې مونږ د هغوی ویډیو وانخېسته، خو که ستاسو شک نه دغه کور دی د هغوی، د دوی د مکمل پته ورته ووایئ. که څوک راځي دلته یا لیدل غواړي یا څوک فاونډیشن والا راتلل غواړي نو دغه لاره ورته سمه کړي. دغه بس مین کلی چې دی دا ورتېر دی، او په ورتېر کې چې کوم دی دا صدام کالونی ده. صحیح ده. دارالعلوم سره نږدې صدام کالونی ورتېر دارالعلوم سره نږدې. دغه د دوی مکمل پته ده د کور. وروره ستاسو نوم دی؟ زما عمران نوم دی. عمران، دلته کې چې وخت د تېرېږي په دې معذورو خپو څوکیداري کې یو ورور او خور د تشل داسې دي، نو د دوی وخت نور ستا ګزران څنګه تېرېږي؟ نو بس گزاره ده ډېره ګرانه ده که نه، نو خو بس څوکیداري موکیداري م کوله، بس خپل دغه م کوو، خو اوس هغه هم ګرانه ده. د کور خروسکو دا پکې کېږي؟ نو ګرانه ده، ځکه خو مونږ دې دغه ته ووتو، مونږ وایي چې راشه څوک امداد وکړي. مینوالو که تاسو په خپل ګاونډ کې سوچ وکړئ که نه، نو دغه هر څوک دغه ویډیو ته مه محتاجه کوئ چې د چا عزت مفلوج نه شي. دغه د هر چا تپوس کوئ په خپل مالک کې داسې خامخا څوک چې د هغوی ژوند د ستونزو سره مخ وي. ډېره مسلې ورته او د خپل عزت د وجې غږ نه شي کولی، خو چې انسان مجبوره شي د هغه ژوند په ګرانه سره مخ وي، نو هغه به څنګه ژوند تېروي؟ هغه به خامخا دغه کیمرې د سترګې ته راځي او تاسو ته به خپل منت کوي. عمران خپل نمبر ورته ووایه. 0347 85 51 742. بیا ورته ووایه. 0347 85 51 742. دغه د عمران نمبر دی. په دې ورسره نیغ په نیغه رابطه وکړې، چا د هم مه وایې، ځکه چې دغه ژوند د ستونزو سره مخ شي نو بیا ډېره مسلې دغه انسان ته. دوی به څه کوي، د دوی وخت په څنګه تېرېږي؟ د مقصود به یې ته هم ورته خپل نمبر ووایې. که څوک ستاسو سره رابطه کوي او د عمران دې خوا له راتلل غواړي نو تاسو ورته خپل نمبر ووایئ. 0346 93 003 0346 93 003.
دغه د دې ستونزو سره مخ کور والا د رابطې نمبر دي په دې وسره نیخ په نه رابطه کې بار ملکونه کې چې کم زمونږ رونه دي هغوی سره هم هغوی تم زمونږ پیل دي چې د دې کور سره ودرېږي او خپل لاس وسره وکړي ځکه چې الله تعالی په دې پټه باندې هم خوشحاليږي. زمونږ دغه ملګری زمونږ سره د سعودي نه رابطه کړې وسوګي هم نه پیژني خو دغه زما سره پټ په پټ رابطه وکړه او دغه ویلچیر دار سره په خپل سر باندې واغستل. ان شاء الله چې دغه زمونږ ډیر رونه شته چې هغوی پټ په پټ خلکو سره امداد کول غواړي. ډیره مننه د الله په امان.